بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی څښتن تعالی په سپېڅلي نامه درنو دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او یوه نیکمرغه ورځ به مو پیل کړې وي. زه یم ستاسو ورور زاهد، یو ځل بیا ستاسو درانه حضور کې حاضر شوی یم. درنو دوستانو، نن مو دلته د فیسبوک کې څنګه کولی شو د ملګرو لیست پټ کړو تر څو نورو ملګرو ته معلوم نه شي او صرف یو موږ ته معلوم شي. نو موږ به دا طریقه درته وښایو چې څنګه کولی شو د ملګرو لیست پټ کړو. نو لومړی که چیرې مو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي، سبسکرایب یې کړئ او ورسره څنګ کې د ګنټۍ نشان هم ووهئ تر څو زموږ هره ویډیو ستاسو درانه حضور ته مخکې له مخکې در ورسیږي او تاسو یې وګورئ. نو دوستانو، راځو ویډیو شروع کوو. د هر څه نه مخکې به تاسو باید لاړ شئ د خپل فیسبوک دغه درې لیکې څه دي دلته چې کله تاسو کلیک وکړو دا به راسئ، دلته به لاندې راسئ، تاسې به په اکاونټ سیټینګ باندې ووایئ. اکاونټ سیټینګ باندې مو چې کله کلیک وکړو دلته به پریویسي راسي. پریویسي باندې دغه کلپ نشان څه دی دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. دلته به دا تاسو ته راواوړي. کله چې تاسو ته راواوښت نو دلته تاسو ته راځي دغه د تاسو ته راغی who can see your friend list. ما دلته آن لیمي کړې ده زما لپاره، خالي زه یې کتلی شم. نور که تاسو یې کوئ دلته پبلیک او فرینډ ملګرو لپاره فرینډ اکسپټ آن لیمي مو چې کله ووهه نو دا تاسو لیست به د ملګرو لیست به هېچا ته هم ښکارېږي نه، تنها تاسو ته به ښکارېږي او نورو ته به نه ښکاري. نو دا یوه ډېره اسانه طریقه وه. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ. ډېره مننه.